بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ افیشل فیسبوک پاڼه ده، شینواری سپیکس لایو افیشل. ورسره پښتو کې لیکلي نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. زموږ یو بله پاڼه په اردو کې ده، شینواری سپیکس اردو. هلته به موږ پاکستان، هندوستان، نورو د مینې محبت پیغام اردو هندي کې خپرو. راځو یاره نن به سخت خوشحاله د افغانستان خلک ځکه تره زامنو زیمبابوې لوبه وګټله. زه په دې دغه کې د زیمبابوې گیم په اړه خبرې کوم او د پاکستان سیمی فاینل ته چانس. یس، د پاکستان سیمی فاینل ته چانس ورګه کیلکولیشن برته کوم ښه. نو راځو اول د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه. ولا دلته خو سهار 4 بجې لوبه وه، نو ما وم نه کته ځکه لارې وده وم چې راویښ شوم. یو چا راته میسج کړی و، یو ډېر خاص سړي، او هغه د زیمبابوې یو سپورټس منسټر چې هغه سپورټس چینل یې که نه هغې کې بس بیا وخاندي هغه یو. نو ولا ما چې وکتم وای لکه چې کار خراب شو. بیا چې لاړم چې پاکستان لوبه په 1 رنز بایللې وه. ګوره لوبې نه مخکې مونږ ویلي چې مهم کس چې دی سکندر رضا او نفرت پالو. سکندر رضا هم پاکستانی دی. یو پاکستانی راپورته سو، پاکستان ټیم یې وواهه. سکندر رضا 3 وکټې واخیستې. سکندر رضا مهم پلیر و. موږ ویلو چې د بیټینګ هم مهم دی، د بالینګ هم مهم دی. پاکستان ټیم ته پام پکار دی. اوس چې زه تا ته یو پلیر وښیم او هغه یو پلیر ته دغه سی ټیکل نه کوي، نو دا خو ټیم غلطي ده، دا د کوچز غلطي ده، دا د کپتان غلطي ده. زما په نظر باندې د بابر اعظم کپتانی چې دا بار بار دغه کیږي. ګوره نن شاداب چې بیټینګ ته راویستی، په دغه وخت کې محمد نواز راتګ پکار و. آیرون نو تر اوسه پورې ایشیا کپ کې محمد نواز مخکې کوه او بس اوس شاداب مخکې کوه. لکه دا ټیم د دې ایکسپریمنټس نه دی چې ته اوس شاداب مخکې کې. زه پوهېږم شاداب او نواز دواړه ما درته وي چې انډر ریټډ الراونډران دي، ډېر ښایسته لوبه کوي. مګر دا ټایم چې اوس اخره کې شاداب وای دا به ښه وای بنسبت د دې چې نواز ولیاړ وای. نواز خپل کار وکړه مګر ګیم یې فینش نه کړه. ګوره دا څویم گیم دی نواز گیم بیلی. نواز باید دا شی زده کړي چې گیم فینش څنګه کوي. سپیشلی 4 بال 4 رنزې. اول ته هغه شاټ چې وه خو هغې وخت کې باید تاسې رننګ کړی وای چې 2 رنزې م اخیستې وای. بیا هغه ورته ښه بال وکړه، نو تا ته چې کله 3 بال 3 رنزې پکار وي وکټ مخې ته راشه، په کلار بال سټاپ کا او سنګل واخله. په نیکس بال باندې بیا څه ضرورت دی چې هیرو جوړیږي او ډز د چکې یا چوکې والو کوشش کوي. ګوره همدغه شی د غلطي په دغه کې کوله. د هندوستان خلاف لاست اوور کې سم میډیم پیسر تینې جوړ شو، تیز بال یې کاو. ولې خپل ریګولر بالینګ نه کوي؟ نو نواز چې دی دا باید خپل دماغ استعمال کې سي، دغلته کار خراب کوي. بیا د پاکستان مینجمنٹ چې لاس بال دی روره څه ضرورت دی چې ته شاهین افریدي را لیږي. تا ته ښه معلومات دی چې 2 رنزې پکار دي 3 ګټلو ته. نو رننګ بټوین د وکټ چې دی دا به ډېر مهمي. نو حارث رؤوف خو چې حارث رؤوف یې را لیږلی وای نو دا به 2 رنزې وای. نو مطلب دغه ځای کې چې د پاکستان مینجمنټ غلطي وکړه په دې بیټینګ دغه کې. باقي بالینګ چې ډېر بهترین و، خو ایت د اینډ زیمبابوې نه په 1 رنز باندې بایلل دا لکی دغه دی. دې کې اوس موږ پریډکشن داسې نه چلیږي. موږ خو دغه نه یو چې اوس مثلا په هر څه هلته زه ناست یم او بالینګ درته زه کوم بیټینګ درته زه کوم. نو موږ درته خپل خبره کوو او په خبرو کې درته مهم پلیران یادو چې دې پلیر سره واچ آوټ دا به زر اوچتی، دې باندې مثلا دا به مهم پلیر په دې گیم کې. نو کرکټ تجربه هم دا شی دی پوه شوې. باقي ګټل بایلل په کرکټ کې راځي او زه په کیسه کې هم نه یم. ما درته ویلي چې کرکټ چې دی زما دپاره اوس ما بیګا 4 بجې اوس نو وم هم نه کوته. هغه دور تللی دی ستاسې نفرت پالو د لاسه دواړو طرف نه چې یستی. هغه د کرکټ چې کوم انټرټینینګ خوند و که نه، هغه تاسې د ایشیا کپ کې ما ته خراب کړي. ډېر زیات نفرتونه مو بې ځایه سره خپاره کړه. او اوس هم چې پروا نه کوي هندوستان نه وګټله یا هندوستان ته نه وګټله، هندوستان او پاکستان سره مشکل لري. دې وخت کې چې ضروري نه چې موږ ورته او چت ټوپونه وهو. بل هندوستان زموږ دوست نه دی. دا تاسې غلطي ده. مونږ تاریخي پخوا راسې دشمنیانې ورسره تېرې شوي دي هندوستان سره. هندوستان موږ ته لاسونه پړکوي مګر د فسادي نظام خاینینو بچي چې رالوی شوي دي او د خاینینو په پیسو باندې به خامخا دا کار کوي
د دې دا مطلب نه چې تر اپس کې پاکستان سپورټ کوي یس اټس اوکے سیاسي لیاز باندې دښمنی لري مشکل لري مې سپورټ کوه زه پاکستان څخه ټیم سپورټ کوم چې هغه کې نه اته پښتانه دي او زما په نظر باندې یو بل میچ کې باید فخر زمان را اډ شي حیدر علي از جست چې دی دا ټو مچ حیدر علي ته ډیر زیات چانسونه دغه ورکوي ام نه ا فین اف اټ تاسو زما ویډیوګانې وګورئ ما تاسو ته ویلي چې حیدر علي باید لاړ شي او ځان باندې کار وکړي ما شاید یو گیم وکړي د نیوزیلند خلاف 15 بالونه باندې او حیدر علي نو همدغه او آصف علي ریممبر د نیم آصف علي از جست بولشیټ آصف علي مو څه تورې نشو کولای هغه هم دا محمد وسیم جونیئر خو څلور وکټ هم درته واخیستې مګر ستا اوپننګ پیر چې دی دا خرابي کوي محمد رضوان ایکسپوز کیږي آف ساید د آف سټمپ نو دې څه مطلب سو د دې مطلب دا سو چې بالران به کوشش کوي چې آف ساید د آف سټمپ بالو کې نو چې یو اند نسی بل اند تک لیفت هینډر ورته راولي چې بالر معمولی ته بالو کې فخر زمان لیګ ساید ته والی شي نو پاکستان ته پکار دی چې فخر زمان اوپننګ ته واچي دغه سره رضوان سره وان ډاون دغه شي بابر اعظم کزما دغه باندې نو نمبر 4 دي شي خو اټلیست ون ډاون دی بابر اعظم شي یا نمبر 4 شي ون ډاون دی شان مسعود شي دا څلور کسان په نور سرکمسټانسز کې زما په نظر سی نه دي په نور زینو کې مګر د استرالیا ورلد کپ ته په کتو سره 150 رنزي ټارګټ یا درته خلک 150 ټارګټ تر کوي او یا 150 ټارګټ پتا باندې چیس کوي نو پاکستان ته کاول بیټینګ کوي نو 150 ټارګټ کول پلس پکار دی هغه د پاره دا څلور کسان سٹارټ اپ اورډر کې خدي نمبر 5 زما په نظر باندې چې فخر زمان رواچوا نمبر 6 بیا چاچا او دغه ټول دغه کوا نو چې دا 5 ستا بخسي سالډ پلیران شي نه نشه فخر زمان اوپننګ کې سوري نمبر 5 کې دغه رواچوا چاچا افتخار ان نمبر 6 بیا امده سبسیزاد دغه محمد نواز and number 7 شاداب 8 محمد وسیم جونیئر دغه سي نو پاکستان ته دغه سي سیټ اپ وکړ دی چې دا سیټ اپ وکي نو بیا د پاکستان وس هم ټیکنیکل سیمی فائنل چانس تا ګوره پاکستان چې کوم ورلد کپ ګټلای دی د سره نه ګټلای ګوره چې ټول میچونه ګټلې دي او ډایرکټ فائنل ته وتلای دی او فائنل کې سیمی فائنل هم ګټلای دی فائنل ته وتلای دی او فائنل نه د پاکستان تاریخ را واخلا 1992 ورلد کپ د انګلستان سره لوبه وا هغه 53 رنز باندې باران سو دلته چې دی زیمبابوے او ساوث افریقا لوبه وا 51 په درې اورو کې کړیو که یو ور بل پاتې شوی هغه 64 چیس کول ونه شو یو پوینټ دا یاد ساته زیمبابوے ته یو پوینټ وس پاکستان نیکست 3 گیم دی یو نیدرلند سره دی یو بنگلاديش سره او یو ساوث افریقا سره وس چې ساوث افریقا هندوستان راپسې کې ساوث افریقا وای 1 او پاکستان هم ساوث افریقا وای 2 نو ساوث افریقا په 15 پوینټونو باندې چي دی موست لایکلی سټاپ سي ځکه دا وی یو گیم چې دی بنگلاديش نه وګاټو یو دغه سره ټایسو زیمبابوے سره او یو گیم چې دی بل دغه نیدرلند نه وګټي نو 15 پوینټونه به دغه راشي ورسره دا ساوث افریقا پاکستان د پاره 3 گیمونه پاتې دي 3 وانه گیمونه چې وګټي شپږ پوینټس دیو په شپږ پوینټس دا رن ریټ خبره چې دا تینوزي زیمبابوے د پاره زیمبابوے یو گیم خو هندوستان سره دی موست لایکلی دا خو بیلی مګر زیمبابوے یې نه ورنو چې بیت شي کوي مګر خدای دی وکي چې زموږ تر زمانم دی خیر دی خو بیا هم لکه دا چې سیمی فائنل ته وځي بیا هغه څه خون نه د سیمی فائنل د لوبو نو ځکه ورسره بل گیم بنگلاديش سره پاتې دی نو دا دوه گیمونه چې دوی بایلی او هغه نیدرلند سره چې دی زما په نظر دوی چا سره نیدرلند سره یو گیم پاتې کاغه هم ګټي 5 پوینټ پسی پاکستان که 3 وانه گیمونه وګټي نو 6 پوینټ پسی 1992 ورلد کپ کې پاکستان هم دغه په یو پوینټ باندې وتل استرالیا دغه پاتې شو ویسټ انډیز گیم اخیری په 2009 ورلد کپ چې وو هغه کې پاکستان ډېر همداسې په مشکله باندې د بل چا میچ او هغه دغه کې ووته چیمپیونز ټرافي د پاکستان حالات خراب او همدغه سي ووته 2022 ورلد کپ هیڅوک نه ګوره پاکستان به وګټي او پاکستان آوټ سو پاکستان دغه سو
همدغسې خو کرکټ خوند کوي. زه خو غواړم چې پاکستان ټیم پکې، زه غواړم د هندوستان ټیم وي، زه غواړم استرالیا، دغه ساوث افریقا، دغه استرالیا، انګلند، دا هغه ټیمونه دي چې کرکټ سیمی فائنل او دغه ته راځي ګیمونو کې په ټورنمنټ کې نو ګیمونه خوند کوي کتلي. نو زما په نظر چې دی پاکستان کې 3 ګیم وګټي 6 پوینټونو سره به سیکنډ نمبر پوزیشن کې راشي او دغه چې دی د زیمبابوے او د بل ساوث افریقا دا په 15 پوینټونو کې پاتې شي. مهمه ده چې اوس هندوستان هله پاکستانیانو غواړي هندوستان ته اوس دعا ګوره دا کرکټ دی. کرکټ داسې شی دی چې اوس په پاکستان خلک راپاسېږي هندوستان ته به دعا کوي چې ساوث افریقا ماته کړي. نو کرکټ د کرکټ غوندې انجوای کوئ، بې ځایه نفرتونه پکې نه دي پکار، نه بې ځایه. زما د پښتونخوا پښتنو ورونو نم هیله ده چې دا دغه سیریس ما خلئ ګزاره کوئ. یس بعضې کنزلمان راځي بس ایسته کیسه ختمه واسې پرې چې ځان سره لګي په زول خلک دي، مګر جنرالي د کرکټ مینوال یو نو کرکټ کې دا راځي چا به څوک خوښي چا به څوک خوښي، مختلف سرکمسټانسز راځي. نو ما ورته وویل چې هندوستان او د ساوث افریقې منځ لوبه کې به موږ غواړو چې هندوستان وګټي. نو نفرت پالو دې ځل ته موږ ټول سره یو ځای یو. تاسې کېدای شي دې وخت کې تاسې ساوث افریقې طرف ته لاړ شئ چې ساوث افریقې وګټي. خو ګوره دا کرکټ دی، اوس یو خلک یو طرف ته ځي بل خلک بل طرف ته ځي. نو زما په نظر انشاءالله موږ به دعا کوو چې هندوستان وګټي ساوث افریقا ووهي. بیا پاکستان چې دی باید دې نه وروسته د خپل سیټ اپ چې ما ته څنګه وي دغسې سیټ کړي او صحیح را میدان ته شي. لیټس سی چې څنګه چل وکېږي دا کرکټ ته دی کې وایي څوک ګټي څوک به بیلي څوک به آوټ کېږي ورلډ کپ نه. اټس ناټ ا بګ ډیل، اټس ناټ اینډ اف د ورلډ، هو کیرز مړه بس په کیسه کې مه کېږئ، دومره غټه مسله متینه جوړه کړې ده. یو شی ماته مهم دی د فسادي نظام خلکو ته نه، تاسو چې فسادي نظام کې اتېرو 22 کالو کې رالوی شوي یاستئ، هغه د امریکا ډالر او خیانت ته پیسې مو خوړلې دي، هغه خلک نه. هغوی ځکه هغوی نه هیله نه کومه، خو مونږ د احمدشاه بابا المسي د افغانستان اصلي وارثین چې دي دا مونږ په دې خوشحاله کېږو چې همیشه افغانستان ټیم لوبه وګټي. دا شی ماته خوشحالي راکوي. دا باقي چې د بل په اجره باندې خاني کوئ پوه شوې چې پلانکي وګټل ورته ټوپونه وایه، دا ماله خوند نه راکوي ځکه دا ډزنټ میټر. دا ټیمونه دي بس ګیم دی، وایي که وایي ګټه وایي ګټه وایي بیله پوه شوې. نو دې د خاطره افغانستان ټیم انشاءالله نن د پاکستان ټیم خدای کیسه ختمه شوه، لوبه مو درته خبرې مو بیرته وکړې سیمی فائنل سیناریو. نو پاکستان کرکټ مینوالو ګبرانا نه وي پوه شوې، ټیټ شئ ودرېږئ، مقابله لا پاتې ده. دې نه وروسته ګیمونه دي 3 ګیمونه 3 واړه ګټل او بیا یو چې صرف هندوستان ساوث افریقا بیټ کی بس د خیره پاکستان سیمی فائنل کې دی. صحیح ده، پاکستان به خپل سیټ اپ سی کې فخر زمان اوپننګ رضوان سره، وان ډاون چې دی بابا دغه شان مسعود، نمبر 4 بابر اعظم، دا به زما لپاره یا وان ډاون بابر اعظم 4 شان مسعود هیڅ مشکل نشته چې دغه سیټ اپ کې دا به زما په نظر باندې بهترین دغه دا باقي لاین اپ چې دی بد نه، صرف حیدر علي چې دی هغه به آوټ کېږي، د حیدر علي په ځای فخر زمان پکې راځي. صحیح ده، دا دغه سو بیا به د پاکستان په دغه باندې نورې خبرې کوو. نو یو ځل بیا ګوره د عمران خان صاحب خبره ګبرانا نه وي. نو انشاءالله ګورو کرکټ ته کرکټ کې هار جیت راځي، مګر اخیری بالا پورې موږ نړیوال جام انجوای کوو د خیره. اوس راځو د افغانستان او ایرلند ترمنځ لوبه. ګوره تیر ځل هم د کرکټ مینوال راغلي و ډېر زیات د افغانستان کرکټ تقریبا ګوره دومره د انګلند او د ایرلند میچ کې خلک نو څونه چې زموږ میچ دا خلک باران سره راغلی وو. مطلب د افغانستان د کرکټ مینوال سته، خو کرکټ بورډ دا باید راواخلي او په دغه باندې نړیوال مارکیټ کې خرڅ کړي چې موږ سپانسر او شین او نور شین همداسې میډیا رایټس دا سپانسر دومره مهم نه ښه، میډیا رایټس ډېر مهم دي په تلویزیوني شبکې چې استا میچونه ګوري. نو دغه راغلی خو نیوزیلند سره یو ټای سو.
زه د ټای طرفدار نه یم چې هر څه وشي. سره دې داسې ښکاري چې نیوزیلینډ به مجنو ګټي، خو چې شورټ گیم شي 10 اوره افغانستان چانسز پکې زیات دي. افغانستان زه غواړم چې په داسې پیچونو باندې لوبې وکړي چې باونس او کیری پکې او د نړۍ ټاپ بالران فیس کی، لاکی فرګرسن، ټرینټ بولټ، ټیم ساوري، دا ټول فیس کی چې خشي چې تکړه شي. څومره چې دوی ته بالونه سره دي آوټ کړي دي، مګر ته که د هغوی 15 بالونه فیس کوي منټلی نیکسټ ټایم پریپیر کېږي. هغې وروسته چې بیا سیم کرن غوندې بالر چې 15 وکټې واخیستې مړه ته خدای هغه بالر ته 15 وکټې زمونږ دا لوبغاړي ورکوي، خو دا ریکلس لوبه کوي که نه، بیا هغه تاسې ته هېڅ شی هم نه ښکاري، بیا به صحیح لوبه کوي. نو آیرلینډ سره آیرلینډ ټیم کې یو کار دی، د ویسټ انډیز خلاف هم چې لوبه کوله، د انګلینډ خلاف هم لوبه کوله. د دوی کوچ بالینګ کوچ ایلن ډونلډ دی، د ساوث افریقې ټاپ بالر و. هغلته به یې چې سپین دغه مچولی هغه ورته پوره پلان ورکوي د هر بیټسمین خلاف، د ویکنیس چې د دا کمزوري دغه ځای کې بالینګ کوي. او د آیرلینډ کسان چې دي هغه استازیان یې نه کوي، د افغانانو غوندې هر کاره نه دي. مونږ خو ماشاءالله هر کاره یو، مونږ خو په هر څه پوهېږو که نه، د بل چا خبره هم نه منو، کوچینګ هم بس ښه ورته وکړو، بیا راشو هماغه شی کوو چې کوم یې ورته ویلي چې مه کوه. نو آیرلینډ داسې کار نه کوي. سره دې زموږ تره زامن دي، تره زامن مو په دې چې نږدې راغلي او بس را سره میچونه مو زیات دي ورسره لکه زیمبابوې، مګر هغوی ښه لاین او لین سره بالینګ کوي، ښه ایریا جاش بټلر ته ویش ته، بن سټوکس ته، اټ سیمز لایک چې هغې سټډي کړي وو. او بیټینګ ها اټیکینګ اپروچ سره بیټینګ کوي چې 15 آوټ شي 6 ډز هغه هم هیټینګ کوي، دا ویره او دغه پکې نه وه. نو آیرلینډ د ښه مقابله کړې وه. سره دی چې لیوینګسټون ان موین علي ولیړو، ما یو بل دوست هغې نه مخکې مال آیرلینډ کې دی چې نن خلک سرپرایز کړي آیرلینډ به یې ګټي، ته ګوره ورته. نو هماغه شی وشو، باران د وجې وګټله، مګر باران نه جنرالي بغیر هم آیرلینډ چانس زیات و. اوس هماغه آیرلینډ افغانستان سره نن مقابله کوي. که چېرته باران ونه شو چې د باران ما وختي دغه وکړو ته باران ډېر زیات احتمال دی، ټول باران دی، دا نړیوال جام چې دی باران وخوړه، یاره باران ډېر سور خراب کړه. دوستانو د کرکټ مینوالو سره دا دغه شیر کوئ ښه، پرېږدئ چې په دې بازو باندې اور بلیږي پوه شوې، لږې ښه زړه د خلاصه شیر کوئ. د کرکټ مینوال راغواړئ، نفرت پال چې دی هغه مره تاسې خو یې راغواړئ نه، خپله راځي. زه یاسې هم بلاک کومه پوه شوې، خو زه د په بلاک کېدو ستړی شوم. هغه نو تاسې که لارې شیر کوئ مینوالو سره پوه شوې، غم مه کوئ انشاءالله. راځو نو افغانستان د آیرلینډ چې دی هغه ښه پروفیشنل لوبه کوي. افغانستان سره ټاپ کوالټي سپین بالینګ دی، او سپین بالینګ خلاف چې آیرلینډ نشي ایساری دی. مثلا دغه ته راشد خان صاحب ته، مجیب ته، نبی ته که کیس ورسره اډ شي د دې مقابله نشي کول. او موږ سره چې کوم یو فاست بالر دی فضل حق فاروقي، هی از ویری ګډ، زما رشته ته هم فضل حق فاروقي ډېر خوښېږي، بال موف کېږي، ښه انرژۍ سره بالینګ کوي، ښه خواري کښ بالر دی. نو افغانستان که لوبه وشي انشاءالله زما په نظر باندې چانس ډېر دی. تره زامن دي چې هر څونه تکړه هم شي هغه مونږ وهو. یو نیم داسې کېږي لکه زیمبابوې او پاکستان لوبه چې یو رنز باندې باید هغه رسته، نور زما په نظر باندې افغانستان باید آیرلینډ بیټ کړي انشاءالله. تره زامن چې دي دا چا څونه مار دی چې انګلستان نه چې اسټرالیا بیټ کړي مونږ هسې ورته خوشحاله کېږو پوه شوې. او مخکې مې چې هغه کورتو کې ډوډۍ که نه، نو هغه چې کورتو کې کله سوچه غوړي ورکې واچوئ او پسته ډوډۍ پکې ښه پسته شي او هغه خوري، هغې بیل خوند دي خوار سئ. نو چې بعضې خلکو خوړلي نه وي نو هغه پرې نه پوهېږي. نو آیرلینډ والا موږ ته داسې دي ښه، دا چې هر څونه پورته لاړ شي موږ ورته هسې خوشحاله کېږي، زموږ بیټسمینان ورته خوشحاله کېږي، زموږ بالران ورته خوشحاله کېږي، کانفیډنس سره لوبه کوي. خو اوور کانفیډنس ښه نه وي. نو انشاءالله زما په نظر که لوبه وشوه داسې ښکاري دغه په حساب چې مکمل باران وي، خو که لوبه وشوه بیا به افغانستان وګټي. ستاسې ټولو د کتلو نه، شیر کولو نه یو جهان مننه. بس کرکټ ته خبرې وپې کوو، ګبرانه نه وي پوه شوې، دا شي نه وپکې راځي هېڅ. او دا ورته زه ریالټي یم چې پاکستان همیشه ګورم ټورنمنټ کې همداسې وتلی دی. نو یو وخت کې چمپینز ټرافي وه، روژې وې، زه بار راووتم د جومات نه، یو بل پاکستانی ډېر سخت د کرکټ شوقي دی، هغې وخت کې پاکستان د هندوستان نه میچ بیل و او دغه اوس سلسله وه. نو بیا یې ما ته وویل ما ورته ګوره داسې دی چې پاکستان همدغسې همیشه سلایډ کېږي، او زما خبره یاد ساته پاکستان به فاینلز کې هندوستان سره لوبېږي چمپینز ټرافي. بیا یو ورځ داسې راله چې د هماغه په
ځای کې موږ ډېر خلک دوستان راغونډ شوي وو، ټي وي وو او تلویزیون وو، د هندوستان او پاکستان چمپینز ټرافي فاینل وو. نو دا کرکټ دی، دې کې هېڅ معلومات نه کېږي څوک به یې ګټي څنګه چل کېږي، مګر بیسټ ټیم، بیسټ پلانر، ښه خواري-کښ، ښه فیلډینګ، ښه بالینګ، ښه بیټینګ، دا چې دی تا ته زیاتره لوبې ګټي. یو نیم ټایم داسې سچویشن راشي چې په 1 رنز باندې په 2 رنز دا هر ټیم بایللی شي. د دې مطلب دا چې پاکستان صرف دا چیس پلان کړی سي، نو 130 چې تا سره وکټ هم پاتې او ته هغه چیس کوې نه، دې مطلب دا چې ستا پلانینګ غلط دی، ستا کوچنګ سټاف او ستا کپتان خو ډېر الله پاک دی. دا کپتان چې تر څو پورې کپتاني زده کوي نو خدای خبر چې پاکستان ته به یې څونه دغه بایللي. نو ښه به دا وي چې دا کپتان په وخت باندې زده کړي، نیکسټ گیم کې نور زده کړو وخت لاړه. 3 ګیمه دي، 3 واړه به ګټي او 2 به کوي چې هندوستان ساوث افریقا ووهي، دن دیټس اټ، بیا سلسله جوړه ده. او بنګلادیش زیمبابوې ووهي، ځکه زیمبابوې هم پته نه لري، زیمبابوې هم داسې لوبې پاتې چې که د هندوستان نه یې به هم لي او زیمبابوې د بنګلادیش نه وګټي نو د زیمبابوې چانس هم شته، ګوره آوټسایډر. نو دې خاطره بس دا سیناریوز دي، په دې بیا نورې خبرې کوو نور وخت سره. ستاسې ټولو د کتلو نه، شیر کولو نه یو جهان مننه. په دې تک کې اخره کې ورور دلته لیکلي دي وحید الله ملک خیل صاحب. ملک خیل صاحب وایي دالخور دی. نو وروره دال چې دي دا که الله نه وای پیدا کړی نو په دا ستا دوست هندوستان هیواد کې چې 1.4 بیلیونه خلک دي، دې کې به څومره خلک د ولږې او قحط او دغه سره مخامخ وای. دا ستا دوست هیواد هم خوري، پاکستان کې هم پنجاب خوري، په افغانستان کې دا اوسني چې کومه ماسیسي مواد ویشي په دې کې دال ورکوي. نو خوراک رزق پورې چې دی ګپ مه جوړوه. دا ګوره نو هیله دا چې وحید الله ملک خیل صاحب لږ عقل نه کار واخلي، پوه شوې، لږ سړیتوب نه کار واخلي. ما ته خو داسې ښکاري چې ټول عمر د دال خوړلي دي، ارامي سړیا اوس دلته راځي پټ دال خوري او د چاڼو دال دې خوړلي دي. بل کوم یو دوست په تک کې ورته کامنټ وایم ماشینواره صاحب د زړه تسلي راکړه چې خفه یو، الله دې زر کاله ژوند درکړي. عبدالوهاب صاحب ګوره اول خو دا 10 کاله ژوند چې خلکو اشرف غني تم وي دا غلطه فلسفه ده. 80 کاله چې دی خو په چجه کې تیری، هغې نه وروسته بیا په کټ تیری. نو دا دوه نه دا خیره ده، دا د پوه شوې زمونږ خلکو به کمکلو خلکو کوله. نو الله پاک چې هر څونه ژوند راکوي دا الله پاک لیکلی دي او ښه حیا عزت سره ښه صحت سره دې راکړي، تا ته دې هم درکړي چې همداسې سره مینه محبت خپرو او یو بل سره انټراکشن کوو. وعلیکم سلام دغه جمیل معصوم صاحب. بل ورګه ستاسې کامنټونه وزرته ښه. اختر علي صاحب لو یو، یو جهان مننه اختر علي صاحب. مینه ناک شینواره نن چې ولا دغه کامنټونه لږ ریلاکس ظالمان زر کامنټونه مه دغه کوئ که نه بیا رانه. راحت ګل صاحب په موږ ګران یې پاکستان نه، یو جهان مننه. ګوره یا دا بیا وایي ښه وایي د پاکستان یا د پاکستان د خلکو دپاره د پاکستان د ټیم صفت نه کوم یا چا دپاره ښه، مګر لږ شرم درته پکار دی چې تاسې ځان ته دا بعضې افغانان نفرت پال افغان یو وایي که نه چې ناموس افغان تیشتی، افغان ناموس په خپل ناموس سر ورکوي او د بل ناموس عزت کوي. مونږ ته پردي خلک راغله په پردي ناموس باندې و زه په لار روان یم، یو ښځه سره زه پیژنم هم نه، همداسې شاته را روانه ما سره خوا کې زه ترې لږ فاصله کې مخکې یم او څوک راشي یو کس دوه د ښځې سره بد اخلاقي کولو کوشش وکړي، زما شاته را فکر شي زه هغه پیژنم هم نه، نو یاره چې دا ځان مې در باندې وجلی نه خو خدا که تا هغې له ګوتې ویسې. پښتون دې ته یې پښتانه داسې وو، زموږ نیکونه داسې وو، او ته د فسادي نظام دغه د هر چا په کور د نظري خلکو ته په دغه کې چې مور او خور او داسې وکم داسې وکم، هېڅ شی نسي کولی. وروره که لارې هلته ورشه تشناب ته بل ځای ته ورشه، ځه بچیه ځه، تاسې فضول سړی خدای دې خوار که. په یورپ کې هم خوارې، هغه یورپ جینکۍ داسې ورته در وګوري وایي لرې که دا ګنده ګیر پوه شوې بویناک دی شکل ته چې دې وګوري خړ پړ لږ ورشه ځان باندې کار وکړه، خدای دې خوار که کمکله سړیه. نو دې د خاطره چې دی دې خلکو ته دونه لفټ ورکول نه دي پکار. فکر وکړه افغان دې ته یي،
او دا مې ورته دې پورې وي چې تا افغان ځان ته تا نه دا پاکستانی زر ځلې ښه دی دا چې ته ورته ګل خان یې چې مینه ناک دی د مینې محبت خبرې کوي شینواری صاحب زر کلن شي سره د زر کلن نه غواړو بیا اتیام هر څونه چې الله ورکړي دي دغه الحمدلله والله پاک د حیا عزت والا ژوند راکړي خو دا درنه ښه دی شینواری صاحب موږ در سره مینه محبت لرو شینواری صاحب داسې نو خوار سي ته زما خپلې ته افغان ډېره غټه توره دې کړې ده ټول عمر وطن نه تښتېدلی هر ځای کې خپل وطن دې چور کړی دی افغان یم هېڅ شی هم نه یې خوار سي پوه شو ډزمارې موږ داسې افغانانو چې موږ به په دشمن نظر ایښوده خپل کور به مو جوړاوه ته ډوز یې راولې چې موقع درشي په تیارو پورې هم نښلې چې موقع درشي کانټینر کې هم تښتې بیا راځي هغې ځای نه زه افغان یم ته خوار سي تاسې بوتل خان یې دا وګوره چې ته ورته ګل خان یې ستا د نفرت دغه ته ګل د ګل غوندې خبرې کوي د اخلاق خبرې کوي نو ته هم اخلاق وکړه چې تا سره بیا سړی ښې خبرې وکړي نو یو جهان مننه سلیم دانش وروره دغه رحمان علي تاسو ټولو نه یو جهان مننه بس یو څو کامنټونه مو اخیره کې ورته ووي مایل چې ستاسې بعضې دوستانو زړه خوشحاله شي نو انشاءالله کوشش به کوو چې یو څه کامنټونه مو ویم دغه کې دونه وخت را سره نشته چې اوس مثلا خلک راواخلم که تاسې راوالم در سره خبرې شروع کړم دا سلسله بیا ډېره اوږدېږي نو دې په ځای به که لارې موږ لږ لاړ شو ریلاکس به شو شین چای به وڅښو پوه شوې د میچ هایلایټس او دا شین هغه به نه وي که هغه به وګورو ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې رور نجیب الله شینواری سپیکس نه خدای په امان السلام علیکم